السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پرون پوښتنه کړې وله چې کله چې سړی مال حلالوي مخ به قبلې طرف ته اړوي. کې محترمه دا سنت ده. کله چې مال حلالوي نو قبلې طرف ته به مخ کوي، نو دا سنت ده محترمه. علما کتابونو کې لیکي دا سنت ده. که بالفرض یو چا کوم مال چې حلالو نو هغه قبلې طرف ته مخ نه که نو دا مکروه ده، یا خلاف الاولا ده. بعض علما وی مکروه ده. ظفر احمد عثماني رحمه الله یې خلاف الاولا بلی، او بعض علما یې دا مخ قبلې ته کول سنت مؤکد بلی. نو د سنت مؤکد خلاف بیا مکروه تحریمی ده. خو بنا بر هر تقدیر مخ قبلې طرف ته سو نو نسو چا داسې قربانی یا مال حلال کړي چې مخ قبلې طرف ته نو په دې باندې مال مرداریږي. نه صرف دغه کار چې نه مخ کول قبلې ته دغه یو مکروه ده. نو علما کتابونو کې داسې لیکي چې ادب داسې ده، داسې طریقه باندې به هغه ته حلالوي به په داسې طریقه باندې چې څه به ملوي، ډیر په آرامه باندې به څملوي. مال به چپ طرف باندې څملوي، ښي طرف باندې نه، په چپ طرف باندې به څملوي. نو چپ طرف باندې چې څملوي نو سر یې په افغانستان او په پاکستان کې تقریبا شمال جنوب طرف ته راځي. نو داسې به یې څملوي، ځکه که شمال که په ښي طرف یې څملوي سر یې شمال طرف ته راځي. که په چپ اړخ باندې څملوي نو سر یې هغه دغه ته راځي، څه ورته وایي، جنوب ته راځي. نو چې سر یې جنوب ته که په کراره به یې څملوي، درې پښې به یې تړي، یوه پښه به یې خلاصه وي پې باندې. هغه یې امکاني سي چې څوک زوبل نه کړي یا پړی پکې اچوي، خو ودې خورول هغه دې وي. ورته علما وي دا یې طریقه د حلالولو ده. تی به تیره چاړه به هم وي او نور، خو بیا هغه د تی درته معلوم دي مسلمانانو ورونو، دا د مونږ حنفي کتابونو کې ډېرو کې سته ده. نو وکره ترک التوجه الى القبله لمخالفته السنه ای المؤکده لانه توارثه الناس. نو ترک مکروه ده. شامی هم دا لیکلي، طحطاوي علی الدر المختار کې هم دغه مسئله شته، دلته ذکر کړي دي. که چیرته قصدن چا مخ قبلې ته نه که یا یې سهون نه که مرداریږي نه، یعنی غوښې یې نه مرداریږي. په همدې مسئله باندې علاو سنن کې ظفر احمد عثماني صاحب هم بحث کړی ده. هغه صرف خلاف الاولا بللې ده. په فاکهة البستان کې بیا ډېر ښه بحث ده. علامه سیندي محمد هاشم ابن عبد الغفور السیندي الحارثي الحنفي هم په مسئله باندې ښه بحث کړی ده. په نطف کې چې د موږ د احنافو د مذهب النطف فی الفتاوا یو جل کې کتاب ده، دغه خبره چې درې پښې به یې تړي یوه به نه تړي او چپ طرف باندې به هغه کوي، دا هلته شته ده. الله مو جوړ لره، کامیابي مو نصیب سه، الله مو حافظ و ناصر سه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو الله پاک مو روغ جوړ لره. یو ورور پوښتنه کړې وله چې د حضرت ابراهیم علیه السلام کوم پسه چې حلال که چې د اسماعیل علیه السلام په بدل کې ورته راغی، د هغه پسه نوم څه شی و؟ نو محترمه وروره په تفسیر روح المعانی کې علامه شهاب الدین آلوسی رحمه الله هلته نقل کړی ده. نو لیکلی دي چې د دې پسه نوم چې و هغه حریر و، د حریر نوم نقل یې کړی ده. او امام جلال الدین سیوطی رحمه الله بیا لیکلی و اخرج ابن ابي حاتم عن الحسن قال كان اسم كبف ابراهيم جریر و. دلته په جیم باندې ده، دلته په حی باندې ده. په در المنثور کې محترم روح المعانی حریر ښودلی ده او در المنثور کې امام سیوطی جریر ښودلی ده. الله دې نصرت وکړه.